په ویدي سرودونو کې د افغانستان د سیندونو، سیمو او قبیلو نومونه. د افغانستان غږ رادیو ډیرو درنو او قدرمن اوریدونکو، زما جاوید احمد وفا سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. قدرمن اوریدونکو، په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې د آریایانو لرغوني ویدي سرودونه د چا لخوا ویل سوي، څه وخت ویل سوي او په کومو سیمو کې ویل سوي دي. د نن په خبرونه کې به د هیواد تکړه او نامتو څېړونکی ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال په دې اړه معلومات راکړي چې د آریایانو په لرغونو ویدي سرودونو کې د افغانستان د کومو سیندونو، سیمو او قبیلو نومونه راغلي دي. قدرمن اوریدونکو، موږ ویل چې ویدي سرودونه د لرغونو آریایانو هغه سرودونه دي چې له یو لړ موزونو، غږونو، هغه ترانو او منظومو څخه عبارت دي چې زرګونه کاله وړاندې آریایي قبایلو ویلي او بیا یې له یادولو وروسته سینه پر سینه او نسل پر نسل یو بل ته تر هغه پورې انتقال کړي تر څو چې قلم او لیک اختراع سو او بیا دا سرودونه ثبت او ولیکل سول. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي په خپل کتاب د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي چې ویدي سرودونه د آریانا یعنی لرغوني افغانستان له خاورې سره ټینګه اړیکه لري. د لرغونو آریایانو ویدي سرودونه د افغانستان په پراخه ورشو او د آرین خلکو په هغه ژبه پورې اړه درلودله چې دوی له د هند شمال د 7 سیندونو شاوخوا ته مهاجرت نه و کړی. د لرغوني افغانستان له خاورې سره د ویدي مدنیت ډیره ټینګه اړیکه له دې څخه هم ښکاري چې د ویدي او سنسکریت پخوانۍ ډیرې کلمې په پښتو او دري ژبو کې ریښې لري او ښایي چې دا ژبني میراثونه له لرغونو آریایي نیکونو څخه دغو آریایي ژبو ته پاتې وي. د بیلګې په ډول د آریا کلمه دوی علمي معناوې لري. د دې کلمې معنا ځینو په اصیل او نجیب کړي او ځینو په زاري او کروندګر کړي ده چې په پښتو کې د آره کلمه د اصیل په معنا راغلې ده او هم کله نه کله د کرنې او بزګرۍ معنا لري. نو ځکه ویل کېدای شي چې د نسبتي نون په زیاتېدو سره آرین د کروندګر په معنا وي او څرنګه چې کرنه د خلکو په منځ کې یو شریف کار او کسب وو، نو شای چې تر هغه وروسته د نجیب او شریف مفهوم مجازاً ورکول سوی وي. همدارس آرین خلک چې هند ته ولاړل، هغې ورشو ته یې آریا ورتا یا آریا ورشه وویل چې دا کلمه تر اوسه هم په پښتو کې د ورشو په ډول د ټاټوبي او د استوګنې د ځمکې په معنا سته. همدارس په پښتو او دري ژبو کې د ویدي او سنسکریت ژبو د کلمو ترڅنګ بله مهمه موضوع چې موږ ته دا روښانه کوي چې لرغوني ویدي سرودونه په آریانا یعنی د لرغوني او تاریخي افغانستان په پراخه ورشو کې ویل سوي دا ده چې د آریایانو په لرغونو ویدي سرودونو کې د لوی او تاریخي افغانستان د اوسنیو ډیرو سیندونو، سیمو او قبیلو نومونه راغلي دي. د هیواد نامتو لیکوال او څېړونکي ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال له افغانستان غږ رادیو سره په مرکه کې وویل چې ویدي سرودونه د هغو لرغونو مذهبي سرودونو لړۍ ده چې په آریانا یعنی تاریخي او لرغوني افغانستان کې ویل سوي، ځکه په دغو لرغونو سرودونو کې د افغانستان د هغو مشهورو سیندونو نومونه راغلي چې اوس هم د لوی او تاریخي افغانستان پر پراخه سینه باندې بهیږي. په ویدي سرودونو کې ګڼ داسې نومونه او ځای نومونه او نور اصطلاحات شته چې له نننیو ژبو او د سیمو له نومونو سره اړیکې لري. دا به په بېلابېلو برخو داسې وویشو چې زموږ له تاریخي جغرافیې سره اړیکه معلومه شي. اول خو باید ووایم چې هغه ګڼې سیمې چې په ویدي سرودونو کې یاد شوي دي ډېرې اوس په افغانستان کې واقع دي، یعنی زموږ په خپله جغرافیه کې. مثلا که د سیندونو نومونو ته راشو، کوبها یا کابل د کابل سیند په نامه یاد شوی، ګوماتي د ګومل د سیند په نوم، کرومو د کورمې د سیند په نامه، سندهو
همدغه زموږ اباسین یا سند دی، سراسوتی یا هراوتی د ارغنداو د سیند نوم ګڼل شوی، راسا د کونړ د سیند دپاره، سوتی د سوات سیند او نور. موږ مخکې یادونه کړې وه چې آریایانو د خپل ژوند ژواک دپاره د سیندونو په غاړه ژوند کاوه. حتی سیندونه د دوی دپاره مقدس ګڼل کېدل. په تېره بیا د هلمند سیند د دوی دپاره تر ټولو مقدس سیند و. په یو سرود کې اباسین داسې مخاطب شوی دی چې زه آزاده پښتو ترجمه تاسو ته وړاندې کوم. ای سیندو، ته لومړی خپلې څپان د اوبه د تریشتاما، راسا، سوتی او کوبها له اوبو سره ګډوي او خپله بګۍ پسې د ګوماتي او کرومو سیندونه هم راکاږي. همداراز د آریایانو په لرغونو ویدي سرودونو کې د لوی او تاریخي افغانستان د سیندونو ترڅنګ دغه لرغوني هیواد چې د آریایانو اصلي ټاټوبی دی د ډیرو سیمو نومونه هم راغلي او داسې ښکاري چې د دغو سرودونو ویونکي په ډیر ښه ډول د خپل جغرافیایي موقعیت څخه خبر و او ډیر معلومات یې درلودله. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي په خپل کتاب د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي چې د آریایانو په لرغونو ویدي سرودونو کې د بلخ نوم د بلحکا په شکل یاد شوی دی چې وروسته د مهابارت په کتاب او د سانسکریت په ادبیاتو کې هم بلحکا راغلی چې ریشه یې له بهلي او بخدي څخه راوتلې ده. همداراز په فرانسه کې مېش لیکوال او څېړونکی ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال هم په ویدي سرودونو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د نومونو په اړه داسې وایي. همداراز د سیمو نومونه چې ډېر مشهور دي، سوغ یا سوغدیانه په ماورانهر کې د بلخ په مقابل کې لومړنی لرغونی آریایي ښار، مورو د ننني مرغاب په نامه، بخدي د بلخ یا بلحکا د نوم په حیث، نسایا د نننۍ میمنه کې واقع سیمه ده، هریو یا هریوا د هرات او هریرود حوزه، وایکرتا چې په یونانیانو کوفان باله د کابل د ټولې حوزې او د سیند په نامه، اوروا د غزنی جنوب ختیځ ته د غرونو لړۍ ده. زه فکر کوم چې د روح او روحستان نومونه له همدغه اوروا څخه ماخوذ دي. هراویتی، سراسوتی او هراویتی چې وروسته دغه نوم بدل شوی دی د ارغنداب د حوزې لرغونی نوم دی چې په کراتو یاد شوی. هتومنت د هلمند د سیند او وادي نوم دی. راغه، راوا، په دې کې دوه نظرونه دي. یو شمېر پوهان فکر کوي چې دا هم دغه د بدخشان راغ دی، اما ایرانی محققانو ادعا کړې ده چې دا لرغونی رای چې د اوسني تهران په څنډه کې پروت لرغونی ښار دی، راغا یا راغه، هغه ته اشاره ده. په هر صورت د بدخشان د راغ نوم له ژبپوهنیز اړخه دیده لند دی. کخره یا څخره یا څرخ په اوسني لوګر کې واقع دی، ځکه چې هغه حدود چې په سرودونو کې ورته اشاره کیږي د غزنی په حواشیو کې کول شوی دی او دا له اوسني څرخ نه بل ځای نشي کېدلی. بلحکا یا بلخ مو مخکې یادونه وکړه چې په ویدي سرودونو کې مهمه حوزه ګڼل کېږي او دغه د بلحکا، باهلي، بخدي په بڼو هم راغلی ده. ګندهارا له تمدني پړاوه یو بله مهمه حوزه ده چې د کابل له باګرام څخه بیا تر پیښور پورې اوږده سیمه رانغاړي او هندي څېړونکی
شاندراداس وایي په ریګویدا کې ګندهارا هغه سیمه ګڼل شوې چې د اوزو او پسونو پریمانه رمې پکې روزل کېدې. ارغنداو په ریګویدا کې د سراسوتی په نامه یاد شوی دی. د استاد کوهزاد په قول هلبراند په دې باور دی چې سراسوتی په هراوایتي بڼه اوښتی چې په لرغوني اراکوزي کې بهان د ارغنداو سیند دی. د استاد کوهزاد په روایت د کابل په ختیځ کې د منجوان غر هم په سرودونو کې یاد شوی چې د سوما بوټي پکې زرغونېدل او د همدې لپاره مقدس ګڼل کېده. د استاد کوهزاد نظر دا دی چې اوس هم د نورستان او بدخشان ترمنځ یو کوتل د منجان په نامه یادېږي او د کرانو منجان مشهوره سیمه د همدغه نامه څخه سرچینه اخلي چې د منجوانو په نامه په سرودونو کې یاد شوی. په دې شکل ګڼې سیمې چې اوس هم یو ډول دغه نومونو ته نږدې دي د افغانستان په جغرافیه کې واقع. همداراز د آریایانو په لرغوني ویدي سرودونو کې د آریانا یعنی لرغوني افغانستان د سیندونو او سیمو پر نومونو سربیره د افغانستان د ډیرو قبیلو نومونه هم راغلي دي. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي په خپل کتاب د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي چې په ویدي سرودونو کې د لسو آریایي قبیلو جګړه یاد شوې ده چې د ویدا د کتاب تر لیکلو 1400 قبل میلاد د مخه د پنجاب پر غاړه رامنځته شوې ده چې په دې لسو قبیلو کې د افغانستان د میشتو یو شمېر قبیلو نومونه هم شته لکه الینا د الیشنګ او الینګار خلک، بهالانه د بولان د درې خلک، شیوا د سیند د غاړې خلک، پورو د ګندارا خلک او پکتا پښتون او نور یادونه شوې ده چې په دې اړه ښاغلی لیوال داسې وایي. همدارس دي یو شمېر قبایلو ذکر هم منګورو چې په ریګویدا کې تر ټولو مهمه لس مشهور قبیلې ذکر شوې دي او د دوی د جګړو، د دوی د اتحاد او د دوی د ګډ کوچ یادونه شوې دي. استاد کوهزاد په ترتیب داسې راته اشماري: الینایان چې د نننیو نورستانیانو لرغونی نوم دی، پکتا یا پښتانه یا پښتانه، بهالانه د بولان خلک، شیوا د اباسین پر غاړه میشت خلک چې یو شمېر د کابل په شیوکي کې هم اوسېدل او دغه نوم له همدې شیوا څخه اخیستل شوی دی. وشانن قبیله، آنو قبیله، دریوهو قبیله، تورواشا قبیله، یادو قبیله او بالاخره پورو قبیله ویل کېدل چې د ګندهارا په حوزه کې اوسېدل. فکر کېږي چې د پورو پارا، پورو شاپارا او پرشو پارا یا اوسنی پیښور نوم هم د همدې قبیلې د نامه سره تړلی دی. پکتا یا پښتانه د دغو لسو قبیلو په منځ کې هم په اتحاد او هم په جګړو کې مهمه برخه لرله او د ریګویدا په روایت اندرا یا اندرا چې په دواړو شکلو تلفظ شوی، اندرا د تندر او برېښنا او د جګړې خدای ګوټې ګڼل کېده. د ریګویدا په روایت اندرا تل له پښتنو یا پښتنو سره ملګرتیا کوله او د دوی په نظر همیشه جګړه هغه لوري ګټله چې د پکتا یا پښتنو یا پکتیانو لښکر به ورسره ولاړو او د دوی د بریا راز هم د اندرا ملګرتیا ګڼل ده. په ویدي سرودونو کې اپاریتیان هم یاد شوي چې د جغرافیایي موقعیت له مخې د سپین غره په لمنه کې ژوند کاوه. داسې ښکاري چې ننني اپریدیان یا افریدیان ورڅخه مراد دي. دغه سرودونه وایي چې پاریتیان د سپین غره په لمنه کې خواره خلک وو
همداراز داییتیان هم یاد شوي دي چې ځینې څېړونکي فکر کوي مراد ورڅخه تاجیکان دي. ویل شوي دي دوی په پکتیکا او د کندهار شاوخوا اوسېدل چې یو شمېر څېړونکو د دغه نوم بدلون تاریخي بدلون تر تاجیک پورې رارسولی دی. همداراز د اراکوزیا په جغرافیه کې ګنداري قبیله هم یوه مهمه قبیله ګڼل شوې ده چې د راوروسته د هندي واکمنو په کورنۍ کې د دوی یوه مشهوره ملکه د ډېرو تاریخي متونو لخوا نوم اخیستل شوی دی او داسې ښکاري چې دغه ګنداري قبیله په هغه وخت کې یوه مطرح او ځواکمنه قبیله وه. داسې په دې شکل باندې موږ ګورو چې ډېر هغه نومونه چې اوسنۍ نښې په افغانستان کې دي په دغو سرودونو کې یاد شوي. په هر حال دا هغه ټبرونه دي چې د ارواښاد استاد کوهزاد د لیکنې له مخې څه یې په باختر کې پاته سول او نورې له هندوکش نه واوښتل او تر اباسین پورې په هوارو ځمکو او درو کې آباد سول او د لسو قبیلو له جنګ نه وروسته چې لسو ټبرونو پکښې ګډون کړي وو له اریانا څخه ونه وتل او په خپلو سیمو کې پاته سول. د ارواښاد استاد کوهزاد په وینا پکتیان یا پښتانه له باختر نه د ټبرونو د لیږد په وخت کې دوه برخې سول. یوه څانګه یې له نورو قبیلو او کورنیو سره د هندوکش جنوب ته کښته سول او په اخر کې د اریانا په جنوب شرقي سختو منطقو او د غرو په لمنو کې میشت سول او دغه ځای د پکتیانو د استوګنې د ځای په نامه مشهوره کړ. بله برخه یې په خپل ځای پاته سوه او د نورو ډیرو قبیلو په شانې په باختر کې خپل ژوندون ته پسې دوام ورکړ او دغه څانګې ویدي او اوستایي مدنیت په بوختي کې تیر کړ. د افغانستان غږ رادیو ډیرو درنو او قدرمن اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خبرونې مینوالو زموږ نننۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې شو، ما جاوید احمد وفا ته اجازه راکړي. د خدای په امان ښه او خوشاله وخت ولرئ.